السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګریو وګه درس چې دلته نوستی غالبا ماښام ټیم به وایي چې ټلیفون یې وکړو چې عبدالله تراب شنواري په یاد کې غونډه وه. نو یقیني خبره ده موږ خو منظوم څه نه دي لیکلي، خو زه به یو شعر داسې ویم خپل چې مناسبت به یې د هغه سره برابر وي. کمې نشته په ښارونو کې کورونه، ما جوړ کړي دي په زړونو کې کورونه. نو عبدالله تراب صاحب په زړونو کې کورونه جوړ کړي دي. موږ نه منتظر شنواري خدای بخښلي په واسطه سره دوه درې ملاقاتونه شوي دي. ډېر خوږ زلمی و، ډېر خوږ سړی و، درد یې موږ له پوره رسېدلی دی. خو کوم خلک چې پس د مرګه په هغو خبرې کېږي هغه ستایل شي، حقیقت کې هغه څنګه چې ملګري وویل هغه مړه نه وي. لکه څنګه خوشحال بابا وایي چې مېړانې دي چې یادېږي په سندرو یا په ویر. نو ژوندی به وي زموږ په زړونو کې هم، الله د ده مغفرت نصیب کړي او پسماندګانو له الله صبر جمیل ورکړي. او ملګریو بس مرګ حق دی مرو به، او چې چا په مرګ باندې خلک خفه وي هغه خوبې چې کوم دي که نه ډېرې وي، هغه خیر خلکو له رسېدلی وي، هغه فایدې خلکو له رسېدلي وي، نو هغه تل عمر ژوندي وي که په هر فیلډ کې وي، صرف نه چې په ادب کې وي. هغه خلک چې الله مخلوق له خیر رسېږي او ضرر نه ورکوي دا قیمتي خلک دي. او دغو نه عبدالله تراب صاحب هم و، الله یې د جنتونه نصیب کړي. او الله دغه ټولو ملګریو له چې د په یاد کې راغلي دي الله د تکلیف چې کوم دو کړی دی الله اجر ورکړي. او چې چېرته پروګرام جوړ کړی دی د دغو سره نه الله ډېر احسانونه وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.